السلام علیکم. د پاکستان او د انګلند T20 سیریز دی د راروان ورلډ کپ نه مخکې د انګلند ټیم پاکستان ته رارسېدلی دی. په دې سیریز کې به 7 میچونه لوبیږي. د پاکستان په دې سکواډ کې داسې پلیر دي چې هغه د ورلډ کپ دپاره مخ ایستي. په هغه درسره خبره کوم، ویډیو راسره پوره وګورئ. سکواډ به تاسو ته په سکرین باندې په دې ساړې باندې ښکاري. د پاکستان په سکواډ کې بابر اعظم دی، دا کپتان دی د پاکستان. دویم پکې شاداب خان دی، دا وایس کپتان دی. امیر جمال دی، ابرار احمد دی. امیر جمال او ابرار احمد نوي پلیر دی په دې سکواډ کې شامل کړي دي. اصف علي دی، حیدر علي دی، محمد حارث دی، محمد رضوان دی، محمد حسنین دی، محمد نواز دی. محمد رضوان انجري شوی دی، په پیله 4 میچونو کې به دا نه وي. نسیم شاه دی، شاهنواز دانی دی، شان مسعود دی، عثمان قادر دی، افتخار احمد او خوشدل شاه دی. دا سکواډ د انګلند خلاف د T20 سیریز دپاره اخیستی دی. په دې کې افتخار احمد او خوشدل شاه دې دواړو که ښه کارکردګي ونه کړه د T20 ورلډ کپ نه به دا دواړه بار کېږي او د دوی په ځای باندې به شعیب ملک او شرجیل خان اخلي. شرجیل خان نن سبا ډېر ښه پام کې دی او شعیب ملک د میډل آرډر دپاره یو ښه بیټسمین دی. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. د کرکټ نورو معلوماتو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټ ضرور وکړئ. د لوی الله په امان.